رمضان مبارک. روژه مو مبارک شه. الله دې وکړي چې تاسو به خوښ او خوشحاله او صحتمند یئ او چې په هر ځای کې یئ، که په داخل کې او که په خارج کې، الله دې وکړي چې ښه وخت به ولرئ. دا میاشت دې الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې په خیر او په خوشحالۍ سره تیره کړي. زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې 4 مهم کارونه ښیم چې باید موږ او تاسو یې په رمضان کې وکړو. ډېر مهم کارونه دي، که تاسې ورته متوجه شئ. دا داسې کارونه دي چې په دې سره زموږ او ستاسو دا ټوله روژه، دا ټول عبادتونه، دا ټول رمضان ورسره برابرېدلی شي. او امید شته ده چې انشاءالله الله جل جلاله به زموږ او ستاسو دا رمضان په خپل دربار کې قبلوي. ډېرې مهمې غټې او اساسي خبرې دي، دا راسره تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله چې تاسو به ډېر څه زده کړئ. له هر څه نه وړاندې موږ او تاسو ته مهم شی په رمضان کې هغه نیت ده، تر هر څه له مخه. ځکه پرته له نیت نه زموږ او ستاسو رمضان دا په نشت کې حساب ده. که زموږ او ستاسو نیت دا وي چې مور و پلار خوشحاله شي، زموږ او ستاسو نیت دا وي چې څوک په غوسه نه شي راته، څوک مې بې عزته نه کړي، که زموږ او ستاسو نیت دا وي چې مسلمانان فقط روژې نیسي، راځه ته هم په دې هغه کې راغلی، په دې جمع کې نو راځه ته هم روژې ونیسه، فقط دا مو نیت وي. یا د بعضې خلکو نیت دا وي چې د دې په خاطر باندې زه روژه نیسم چې زه صحتمند شم. خلاص، نو تاسو په یاد ولرئ چې ستاسو دا رمضان دا بې فایدې ده، دا بې معنا ده، دا هیڅ معنا، هیڅ اجر او ثواب نه لري. موږ تاسو چې عبادتونه کوو، که هر عبادت وي، که وړوکی عبادت وي او که غټ عبادت وي، حتی تر حجه پورې، حتی تر دې پورې چې ته یو خلکی یو خزله څه شی پروت په مسجد کې هغه رااخلي، په جب کې اچي یا بیرون یې خطا کوي، دا ډېر کم وړوکی عبادت. تر دې اندازې پورې چې موږ او تاسو کوم عبادتونه کوو، دا به ټول خالص د الله جل جلاله د رضا او د خوشحالولو په خاطر باندې کوو. په هغه وخت کې دا ځای پیدا کوي. حج ده مثلا تر ټولو لوی عبادت، صحیح شوه. په دې کې مال لګیږي، وخت لګیږي، په دې کې مسافري راځي، ډېره سختي پکې راځي. دا چې ته خاص د الله د رضا لپاره ونه کې که نه، دا حج ستا بې معنا ده. دا ټول سعی، کوشش، دا مال او دا وخت، دا ټول اوبه وړي. نو د دې په خاطر باندې تر هر څه د مخه خپل نیت برابر کړئ. نیت داسې وګرځوئ چې زه روژه د دې په خاطر نیسم چې هغه الله په ما باندې فرض کړې ده، او دا روژه زما په دې دنیا کې هم په درد لګیږي او په آخرت کې مې هم په درد لګیږي. په دې روژه باندې الله جل جلاله ما ته هم صحت راکوي، هم مې خوشحاله کوي، هم په ما کې تقوا راځي، هم زما اجرونه او ثوابونه زیاتیږي، هم الله جل جلاله ما جنت ته رسوي. دا یو فرض عمل ده. دا د دې په خاطر باندې موږ دا روژې نیسو. نو په هغه وخت کې به بیا ستا روژه دا د الله جل جلاله په دربار کې قبولوي. په دې کې باید موږ او تاسو د هیڅ چا پروا ونه کړو. یوازې او یوازې د الله جل جلاله رضامندي باید په نظر کې ونیسو. هغه الله چې کوم اجر او ثواب موږ تاسو ته راکوي، بلې هیڅوک هم نشي راکولی. په دې ټوله دنیا چې تا ته څوک درکړي دومره اجر او ثواب نشي درکولی څومره چې تا ته الله جل جلاله د دې روژې اجر او ثواب درکوي. راځو دویم مهم کار ته چې باید موږ تاسو په رمضان کې وکړو. هغه دا ده چې خپل عمل باید اصلاح کړو. څنګه اصلاح کړو؟ دا کوم عملونه چې الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې ټاکلي دي، که روژه ده، که تراویح دي، که منځونه دي، که تهجد ده، که دعا ده، که نور څومره عبادات دي، دا ټول الله جل جلاله په یو خاص شکل کې موږ او تاسو ته راښودلي دي چې په دغه طریقه باندې وکړه. مونځ خو موږ مونځ په خپله طریقه کله کولی شو، حج په خپله طریقه کله کولی شو، عمره کله کولی شو، زکات په خپله خوښه چې څومره م خوښه یو څه وباس، دا کله کیدی شي. صحیح شو که نه؟ نفل دی، مثلا روژه نیول دی، نور عبادتونه دي، تراویح دي، دا ټول یعنی په یو خاص شکل کې موږ تاسو ته څنګه شوي دي، راښودل شوي دي. نو په همدې شکل یې باید وکړو. داسې نه چې له ځانه مو یو طریقه جوړه کړې وي، ځکه صرف نیت کفایت نه کوي. دویم مهم کار چې موږ تاسو باید وکړو هغه د عمل اصلاح ده. یعنی د عمل باید داسې طریقه باندې وکړو چې په کومه طریقه باندې موږ تاسو ته محمد علیه الصلاة والسلام راښودلی وي. که له ځانه یو طریقه جوړه کړو، که د نیکه په طریقه لاړ شو، که د مور و پلار په طریقه، که د یو عالم په طریقه چې هغه جوړه کړې ده لاړ شو موږ تاسو،
نو په یاد ولرئ چې دا عمل اصلاح شوی نه ده، عمل اصلاح شوی عمل، برابر عمل، قبول عمل هغه عمل ده چې کوم الله جل جلاله د خپل پیغمبر په واسطه باندې موږ تاسو ته راښودلی. دا ډېر مهم ده. هسې نشي چې الله مکړه موږ تاسو یو کار کوو او په غلطه باندې وکړو، نو دا خو ثواب نه لري که نه. دا خو زموږ ستاسو لپاره کوم ثبوت نشي جوړېدلی. دا عملونه چې ټاکل شوي دي په کومه طریقه باندې، په هغه طریقه باندې موږ تاسو انجاموو، په دې باندې موږ تاسو ته الله جل جلاله اجر راکوي او دا عمل زموږ تاسو قابل قبول ګرځېږي. خو که موږ تاسو په خپله خوښه باندې یو عمل جوړ کړئ، په خپله خوښه باندې یو کار وکړو، یو نفر ماته پیغام پرېښی وایي چې په خارج کې یم، دلته مشکل ده، مونځ په ولاړه سم ځای نشته، نو په وایي زه همیشه مونځ روغ جوړ سړی، نه بوډا ده نه مریض ده، وایي زه په ناسته مونځ کوم. د الله بنده چې په ناسته مونځ کولی دونه ځای خو تا ته پیدا شو، ځمکه څومره پراخه ده، ته ولې په ولاړه مونځ نه کوې؟ دا ټول 1 متر ځای زموږ ستاسو په کار ده د مانځه لپاره ده. 1 متر ځای تا ته نه پیدا کېږي په دې پراخه ځمکه کې. نو له ځان نه عمل دغه رقم جوړول، یو طریقه په خپل فکر باندې او په هغه باندې مخکې تلل، دا صحیح نه دي. خپل عمل مو اصلاح کوي، تایید یې کوي، او چاته ووایي چې زه دا مونځ کوم فرضاً دا صحیح کومه که نه، دا تلاوت کوم زه دا صحیح ده زما تلاوت او که غلط ده. نو دا عملونه باید موږ تاسو سم کو، برابر یې کو، تر څو دا عملونه زموږ ستاسو د الله جل جلاله په نیز باندې قبول شوي وي. دریم مهم کار چې موږ تاسو یې زده کوو او مهم کار د هغه دا ده چې د خیر په کارونو کې باید موږ تاسو اضافه والی راولو. هغه که نوافل دي، که تلاوت ته، که صدقات دي، که زکات ته، دا زکات باید وباسو. همدارنګه خلاصه هر کار کې باید موږ تاسو څه ناڅه اضافه والی راولو، څه ناڅه یې زیات کو. یعنی الحمدلله دغه نورو میاشتو کې هم دا کارونه کیږي، خو د رمضان په میاشت کې باید څه ناڅه موږ څنګه کو، زیات کو. ولې زیات کو؟ د دې وجه دا ده، اصلي وجه دا ده چې د رمضان په میاشت کې، رمضان په مبارکه میاشت کې زموږ ستاسو عملونه څو چنده، څو برابره زیاتېدلی شي، د دې اجرونه او ثوابونه ډېر زیاتېږي. فرضاً عمره ده، د دې یو مثال زه تاسو ته در کوم. په حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې په رمضان کې عمره وکړه، عمره خو یې وکړه، عمره یو عادي صحیح په میاشتو کې یو عادي عبادت ده، خو چې چا په رمضان کې راولګېد دا عمره یې وکړه، نو د دې اجر او ثواب ته اوس وګورئ. د دې اجر او ثواب نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا داسې ده لکه ده چې له ما سره حج کړی وي. یعنی یو حج کول دي، عمره کله ثواب حج ته رسیږي، حج څومره ډېر ثواب لري، او بیا هغه حج چې ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره کوي، دا څومره پورته شو، څومره اجر او ثواب زیات شو. نو ګورئ نبی علیه الصلاة والسلام یو مثال موږ تاسو ته راکوي چې په رمضان کې ګورئ هر عبادت داسې عادي اجر او ثواب نه لري، بلکې څو چنده، څو برابره زیاتېږي. دا تا اخلاص پورې تړاو لري چې تا کې څومره اخلاص وي، همدومره د عبادتونه، طاعتونه دا هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او اجرونه او ثوابونه دومره زیاتېږي چې د هغه بیا حد او اندازه نه وي. اصلي هدف، څلورم نمبر کار چې موږ تاسو یې باید په رمضان کې وکړو، هغه د روژې اصلي هدف ته باید متوجه شو چې دا روژه ولې الله جل جلاله په موږ تاسو باندې فرض کړې ده. په قرآن شریف کې 2 سپاره کې الله جل جلاله فرمایي ما تاسو باندې روژه د دې په خاطر باندې فرض کړې ده. د آیت مفهوم ده چې تاسو کې تقوا راشي، بزرګي راشي، چې تاسو سم شئ، اصلاح شئ، ستاسو زړونه سم شي، ستاسو عمل او کردار سم شي. نو د اصل کې دا روژې اصلي هدف دا ده چې موږ تاسو خپل ځان ته متوجه شو، خپل اخلاق، خپل عادتونه، خپل نیتونه، خپل کړنې، خپل همدردي دا اصلاح کو، برابر کو، او له موږ نه بهترین انسانان جوړ شي. داسې انسانان چې نه مو خپل ځان ته ضرر ورسیږي، نه مو بل چاته ضرر ورسیږي. نو دا ډېره مهمه ده. په رمضان کې 4 نمبر مهم کار چې باید موږ تاسو وکړو هغه دا ده چې د روژې اصلي هدف ته متوجه شو. صرف دا نه چې په خوله باندې روژه ونیسه، روژه ماتي ته آمادګي ونیسه، پیشلمۍ وکړه او تراویح وکړو، خبره ختمه نه. دې ته متوجه شئ، خپل ځانونه په دغه روژه باندې اصلاح کړئ. موږ او تاسو د الله جل جلاله دا خبره چې منو چې څه مه خورئ، څه مه څښئ، ښځو ته مه نږدې کېږئ د روژې د ورځې په جریان کې، نو باید موږ تاسو دا نورې خبرې هم ومنو که نه، چې دروغ مه وایه، غلطي مه کوه، حرام مه خوره، پردی حق مه خوره، غیبت مه کوه، حسد مه کوه،
دا مه کوه هغه مه کوه بدکاري مه کوه. نو دا ټول عملونه باید موږ او تاسو د دې رمضان او د دې روژې له برکته اصلاح کړو، په ځان کې بدلون راولو، اساسي بدلون راولو. هغه مرضونه چې په انسان کې دي هغه باید له خپل زړه نه وباسو. الله دې وکړي چې دغه څلورې مهمې خبرې تاسو ته ګټورې تمامې شوي وي. اول نیت اصلاح کوي، بیا خپل عمل برابر کوي، اصلاح کوي. څومره هم چې تاسو ډیر کارونه کولی شئ په رمضان کې وکړئ، ځکه دا وخت محدود ده. په دې کې ستاسو عملونه څو چنده زیاتېدلی شي، اجرونه او ثوابونه یې بې حده زیاتېدلی شي. او د روژې اصلي هدف چې د هغه وپېژنئ هغه د خپل ځان اصلاح ده، د خپل ځان برابرېدل دي. الله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په دې میاشت کې انشاءالله دغه خبرو باندې عمل وکړو، دغه مهمو خبرو ته متوجه شو. ویډیو در سره لایک کړئ، خپل نظر هم شریک کړئ، نورو دوستانو سره هم ویډیو شریک کړئ. ډیره مننه. الله مو خوشحاله لره.